یو ځل ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم د یو ښایسته او بهترین عمل سره. امید دی چې ټول حضرات به په خیریت سره یې او زما د کوم وظایفو نه به انشاءالله تاسو ته فایده رسېدلې مي او مخکې به انشاءالله کوشش به کوم چې تاسو ته ډېر بهترین اعمال وښیم. د ټول نه مخکې زه بار بار دا درخواست کوم چې زما دا چینل چې کوم دی دا خاص د الله د رضا دپاره دی او کوم چې شرعي کارونه دي د هغوی دپاره زه کومه. نو مهرباني وکړئ زما چینل چې دی د ویډیو د کتو سره زما چینل سبسکرایب کړئ. مخکې نورو کوم کسان دي داسې ملګري دي ګروپونه دي هغې کې مې شیر کړئ. زما داسې ګمان دی ما اوسه پورې نه دی کتلی انډیا والا د پنجاب او د کراچۍ داسې د عاملانو خو چینل شته دی خو ګمان کوم چې زمان د پښتنو به ډېر کم وي په هغې کې او زه دا قدم ما اوچت کړی دی حالانکې ما هم اردو کې کول او خو ما ویل چې اردو کې ډېر زیات دي زموږ د خپلو پښتنو ورونو لپاره نشته. نو دا چینل زما چې دا سبسکرایب کوئ د دې کامیابۍ کې تاسو کوشش وکئ. نو تاسو ته زما نن یو ډېر بهترین عمل راوړی دی. عمل چې دی دا د هر کور ضرورت دی. معاشره ټول ته پته ده چې معاشره خرابه ده، د رهروي او لوفري او د پلار مور خبرې نه منل، کور کې قسم قسم مسایل دا ډېر زیات شوي دي، هر چا ته پته ده. د چا زوی بې لارې دی، د چا لور بې لارې ده، الله دې معافي وکړي، د چا خور، د چا پلار. داسې کسان هم ډېر موږ له راشي چې هغوی د پلار نه شکایت کوي. لکه څه ورځې مخکې ما یو کس راغی او هغوی د پلار نه شکایت کوو چې زموږ پلار کوتران ساتي او داسې چل کوي، داسې اعمال کوي او پیسې رالي ټولې په کوتران ورباندې الوزوي او د کور د خرچې ورسره غم نشته او که مولانا صاحب داسې وکړي. نو د داسې دغه دپاره ما دا کوم عمل به تاسو ته اوس ښیم، غور سره به یې اورئ، به دې به عمل کوو. یا د چا بچي دي، ماشومان دي، شرارتیان دي، یا د چا خاوند دی لوفر دی، کور ته خرڅه نه راوړي، په غلطو کارونو اموخته شوی دی، پردو ښځو پسې ګرځي، یا جواري کوي، یا بل داسې د ګناه کار او ګمراهۍ کار کوي او هغوی له هېڅ طریقه نه ورځي چې وکړو څه. نو بیا د دې علاج په ګولو یا ډاکټر سره نشته. بیا الله دې معافي وکړي موږ چې ټول بهر ستړي شو نو بیا عملیات طرف ته او دغه وظایفو طرف ته راشو. نو دا زما په خیال دا ډېر بهترین او ډېر ضرورت عملو. نو ما ویل چې راځه د خپلو ملګرو سره یې زه هم شیر کړم، دوی ته هم وښیم. نو د خپل عمل طرف ته راځم چې کوم د چا کور کې ماشومان یا یو ځوان هغه په ګمراهۍ کې او په ګناهونو کې مبتلا وي، لکه څنګه چې مخکې ما عرض وکړو، د چا خور لور ده چې نصیحت پې اثر نه کوي، یا د چا پلار دی او همداسې ګناهونو کې اخته وي او نصیحت وال ټکول جنګ جګړې هر لوبه وشوله خو هغه پې عمل ونه کړو، صحیح نه شو. نو تاسو به مهرباني وکړئ د سوره مؤمنون آیت دی، هغه آیت زه تاسو ته د ویډیو په اخره کې تلاوت کوم. لاول تاسو ته طریقه ښیم چې کوم کس کشر وي یا کولی شي نو د هغه د دې تندي د بره ویښته به په لاس کې راونیسئ او ډېر په توجه سره به دا کوم آیات چې به تاسو ته د سورې مؤمنون دا آیات به په هغه باندې تاسو دم کوئ او انشاءالله العزیز تاسو به وګورئ دې کمالات. او که مثال داسې کسې چې اوس بچی خو د پلار ویښته نشي رانیولی یا مشر روري یا ښځه د خپل خاوند او چې اوس به وایي چې یاره مولانا صاحب دا خو تا ما ته دومره سخت عمل وښودو چې اوس به موږ د هغه ویښته کوم ځای نه رانیسو. نو هغه داسې چل وکړي چې کوم کسان دا نشي کولی نو هغوی دې بیا په تصور کې په خیال کې چې کوم کس دپاره دا وظیفه کوي نو د هغه تصور کړي د هغه ویښته داسې وي چې ما د هغه ویښته رانیولي دي. اول ځل به دا آیت کریمه وایي سوره مؤمنون آیت نمبر خو ما ته اوس پته نه لګېږي، آیت نمبر
غالبا چې 115 او 116 دی. ها آیت نمبر 115 او 116. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. تر دې ځای پورې دا آیت کریمه با په خیال کې په تصور کې څوک وخت دا غنښت تندې وخت نشي رانیولې مشر ویتی یا تیریږي یا په ځان باندې پوه نشي، نو دا آیات کریمه با په تصور کې وزل داغه په تندې باندې ورچوف کې ان شاء الله العزیز څو ورځو کې به تاسو د دې عمل کمالات وګورئ. د بلې ویډیو پورې اجازه غواړم زما په ویډیو باندې کمنټس وکړئ که چاته اوریدونکو ته داسې یو شی پکاري چې هغه زما په دې چینل باندې نه وي، ځکه چینل لږ وخت شو چې ما فعال کړی دی، نو هغه ماته کمنټس کې کولی شي. ان شاء الله راتلونکي ویډیو به هم د دې په باره کې کوم. تر بلې ویډیو پورې ستاسو نه اجازه غواړم، په لوی الله م سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.